د امیر خان متقي لوی زیری هیوادوالو ته متقي نړۍ سره د اسلامي امارت اړیکې د غوړېدو په حال کې دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې اسلامي امارت په امنیتي او اقتصادي برخو کې ډېری راسته راوړنې لري. امیر خان متقي چې کابل کې د ریاض العلوم مدرسې څخه د 50 تنو زده کوونکو د داستربندۍ په مراسمو کې خبرې کولې، ویلي امیر خان متقي په لسګونو هیوادونو کې د اسلامي امارت د سفارتونو فعالیت او د نړۍ له هیوادونو سره په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د سرپرست حکومت د اړیکو ښه والی د رسمیت پیژندنې په معنا بولي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي وویل د تیر په پرتله اداري فساد هم کم شوی او له نړۍ سره مو اړیکې هم ورځ په ورځ ښې کیږي چې د نړۍ هیوادونه زموږ ویزه مني، پاسپورټ مني، له موږ سره سوداګري کوي او موږ د دوی منو او ورسره سوداګري کوو. همدا رسمیت دی. د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په دغه مراسمو کې ویلي اسلامي امارت په دې لټه کې دی چې د مدرسو او ښوونځیو ترمنځ واټن کم شي او نوي نسل د اسلامي عقایدو په درلودلو سره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل موږ باید د کمیت او کیفیت له اړخه خپلې دیني مدرسې پیاوړې کړو ترڅو خپله ټولنه په سم ډول راهنمایي کړو او هیواد کې اسلامي نظام د تل لپاره ټینګ کړو. د پوهنتون یو شمېر استادان بیا د دیني علومو ترڅنګ پر عصري علومو هم د ټینګار سربیره وایي د نجونو پر مخ باید له 6 ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم په نظر